او اشقان لالوینا سترګې دې تورې تورې الکا تما ته ګورې ګورې کوي سوالونه الکا ساګر بګر ګورې رورا خیر ورا څنګه ښی برابر ټیک ټاک خیر دی ها څه کوي رورا یاره داسې راوتی ما جذوالی دی زه نه چېرته ونه ګورم چې ونې مو اغوستې یاره شته ونې خو زما سره بلها ده ټول ځنګل زما خپل نه دی نه مړه دا ټول ستا دی او دا وګوره یقین وکړه 50 شپېته جمې سره په یو ځای ښه او دا راته پاتې ځان نه مې پاتې کړې ځان نه دا راته ووایې که نه چې دې یاره روپۍ څو دي روپۍ خو 80,000 روپۍ دي ستا لپاره به شي 15,000 روپۍ به صرف ستا لپاره ګورې نه وروره ماښامې دی او ستا لې په دې ریټ در کوم کنې په یقین وکړه 1,000 روپۍ دومره ګراني دغه ونې ګورې څومره کچې کچې ونې دي دا ما په 80,000 په 20,000 روپۍ خرڅې کړي یاره دا پکې د ټولو نه غټه ونه یاره زما د وس خبره نه ده ملګري ده زه نشم اخیستی اورې زما اوس تا نه کېږي هلکه وروره خبره اورې دې غواره چې ته ها وایه جي ورا باید چې کوم دره سنت طریقه ده ستا په څو خوښه ده خپل ریټ وکړې کېدو در کوم به لکه یاره نو دا ریټ خو تا 10,000 روپۍ وې په 10,000 روپۍ خو مړه 10 منه ډکې کېږي دا څه ونه ده ته ګوره ستا په څو خوښه ده خپل ریټ ووایه که کېدو یاره زما خو ډېره جذوالی دی ته که زما به دې شو شا پسې ځې هسې به ځې اورې دا خو به دې زه خلک سېځم سړیه هسې خو دله نشم درکولی ته خپل ریټ خو ووایه که داسې چل وکړه که نه زه خو مې په 200 روپۍ کېږي 200 روپۍ په 200 روپۍ دې خوښېږو په 200 روپۍ ځه دماغ هسې خراب دی بیختي وځه هلکه وروره خبره اورې دې غواره چې ته راځه بیه کوو که نه ستا په څو خوښه ته خو خپل ریټ خو ووایه که نه یاره تا وخت سره دومره تیز ریټ ته ووایې په 10,000 روپۍ په 10,000 روپۍ خو 10 منه ډکې کېږي ستا په څو خوښه ده زما خو 200 روپۍ وس کېږي که دې خوښېږو الله بسم الله 200 په 10 روپۍ دې شوه ځه هلکه نه کېږي په 200 دې خوښې چې والم که نه نه لم هلکه راشه 200 روپۍ راکوه صحیح ده او سبا پسې راځه او ذبحه کوئ چې دا یاره بس په څه کې وړو په جهاز کې به وړو که په ټرک کې به وړو ما وې چې کار دی که نه سبا پسې راځه که په ټرک کې وړې که په ګاډۍ کې وړې خو وړئ ستا شی دی بس ستا شو الکه وروره په دې سړي باندې پردی ونې خرڅې دا خو زما د تره ځنګل په تندرې ولې پردی شی دی نه ستا دی او نه زما دی خو 200 مې واغستې یو 100 ستا او 100 زما سبا چې دی راځي یو هغوی سره خپل جوړ کوي او 100 ستا په 200 مې خرڅه کړه قسم په خدای که چا ګرانه خرڅه کړې دا 100 ستا او 100 زما یاره مړه دام څه خبره ده 200 روپۍ دي د 100 روپۍ خو شوې هسې زما تره څه خبرېږي په تندرې ولې لوی مال دی په بل ځای کې دی خو په سبا هغه پوه شه او دی پوه شه او دا خبره هم صحیح ده زه 100 روپۍ شو سبا هغه پوه شه او کار یې پوه شه خپل جوړ لیکئ ځان له